کړ غازیاره اذان تقریبا 100 پوره خلک د خاورو نه لاندې دي کلو ته موادونه کړي چې راشي دا مسلمانان به غازیاره اذان ووایه عظیمه فتحه ته ولسه مبارک مشه. د ظلم د تورو داغونو په باب کې دا ځل د هغې دردناکې کیسې یاد راخلو چې په تورو شپو کې د امریکایي اشغالګرو له لوري د هیوادوالو په کورونو د چاپې وهل وه چې په دې تورو دردناکو چاپو کې د شیدو ماشوم هم په شهادت رسېدلی. هغه پلار چې د زړه د ټوټو یعنی اولادونو یوازینی یاد یې د هغوی د سوریو بوټونو په لیدلو کوي. دا دردناکه کیسه د روزګان ولایت مرکز ټرینکوټ په لنګر سیمه کې پیښه شوې چې د ملي ټلویزیون د مستنداتو د ثبت په مرسته د دې دردناکې کیسې یاد داسې بیان شوی. مشر زوی دی چې سال ټپي و بیا مې درسه بخاري ورسره وکړې برته د هغو زخمو سه برته شهید سو برته ولاړې برته شهید سو دا مې دوم بیا لوري مسات دغه د زامنو څپړې دي دغه یې رخچینې چې پر ده رقم سوي جنوبي انسانان څه رقم ماده سوي ده رقم په دغه ولي کې زما 2 دانې ورونه یو زما بچی راشهید دغه کافرانو هکذا جزه پر دې کلي باندې چاپه راغله نو د دې کلي خلک یې ټول سره راټول کړل ماجد یې راوسله بیا نو په وهلو کې در دغه ځای پورې پر لارې وینې پرتې وې او بیا یې په شهادت رسولي وله. نو سره ظلم سوی دی و بې رحم خلک و هغه رحم په چا نه درلودی شپې به چا کور ته ورغله هغه یې ویشتله. زموږ سره د دې کفارو دونې وحشت کړی دی چې موږ به یې 15 روپۍ پیدا کړي وي هغه به دوی د خاورو سره را خاورې کړې. د دوی د بمبارونو د دوی د وحشتونو د وجې نه داسې فامیلونه موږ ولیدل چې هغه ټول مکمل د منځه لاړ او شهیدان شو او د خاورو سره خاورې شو او داسې پیښې مو ولیدې چې د هغې کورنۍ نه یو کس هغه ژوندی پاتې شو او نور ټول وفات شو او داسې پیښې مو هم ولیدې چې صرف یوه ماشومه ژوندۍ پاتې شوه او نوره ټوله کورنۍ د منځه لاړه او د هجرتونو چې څومره خلک د دې وطن نه دی مهاجر کړي وو د دې وطن نه شړلي وو د هغې خو شمار نه و بې حده ډېر زیات و. دارنګې د بندیخانو چې څومره مجاهدین عام خلک چې ټول مجاهدینو په مجموع کې عام خلک هم زموږ او د دې امارت سره ډېر زیاته همکاري کړې وه نو د دوی د ستمونو په وجه باندې عام خلک هم بندیخانو ته اچول کېدل. حتی په یو تصویر باندې چې د یو چا په موبایل کې به یو تصویر و هغه هم بندیخانې ته اچول کېده. د مجاهدینو یوه ترانه به وه هغه هم بندیخانې ته اچول کېدل او مجاهدینو باندې خو باګرام ګونتنامو پولي چرخې د ولایتونو او د ولسوالیو ټولو بندیخانې چې دی هغه ډکې وې. نو د دوی ظلمونه هغه که موږ او تاسې قصه کړو رایادې کړو او ویل ولو نو هغه بې شماره دي بې انتها دي خو الحمدلله چې خدای پاک دوی ته شکست ورکړو. د ظلم نتیجه هم دغه یي چې څوک ظالم یې هغه الله تعالی تباه کوي دا د الله وعده ده. بریدونه کېدل د شپې د طرف په ډرون به هم حملې کولې او چاپې هم ویل کېدلې په یو خپله زموږ د کلیوالي ساحې چې وه چې چاپه وه چې یو د مدرسې عالم و دی مولوي صاحب حضرت محمد نومېده بیا په هغه شپه باندې ده باندې چاپه ویله امریکایان دي چې ورغلي وو نو هلته چاپه د شپې په ویله دا جز خو ځان یې ساته بیا دغه شپه باندې دی په کور کې و بیا دی ګیر کړی بیا د سر نه چې پرمیکاټ چې دا ترې تاو کړی و ګیر کړی و دا کورنۍ و ټول ماشومان ډېر سخت سره تکلیف کې و. په هغه ورځ بیا موږ د پټي لرو د بادامو باغونه لرو بیا موږ هغه ورځ اوبه وې نو په هغه ورځ باندې زه دومره یعنې ودرېدم نورو جنازو ته به تلمه یعنې معمول یو شهید به چې اوس واره به غلو چې د شپې امریکایان چاپه ویل سهار به ورسو او دا شهید ته به ورسو په هغه ورځ باندې زه دومره یعنې درېدلی یم چې دا زړه مې حرکات هېڅ نه کوه چې ورسم